ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څلور تازه مهمه او وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: نن په سویس هیواد کې له افغانستان سره د مرسته په موخه د جنیوا کنفرانس جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جنیوا کنفرانس افغان حکومت سره د مرستو او سیاسي ملاتړ لپاره جوړیږي. دویم خبر: پر کابل ښار د توغولو لپاره چمتو شوي راکټونه کشف شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي څلور راکټونه چې پر کابل د توغولو لپاره چمتو شوي وو تېره شپه افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د پغمان ولسوالۍ په قلعه قاضي کې کشف کړي دي. دریم خبر: د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له پراختیا هرکلی کوي. خلیلزاد ویلي دوی همداراز د پاکستان د هغې ژمنې ملاتړ هم کوي چې ویلي دي د اورکم او اوربند لپاره به هڅې کوي. څلورم خبر: شمالي وزیرستان کې 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي دغه سرتیري تېره شپه شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د پوځ په وینا عملیاتو کې 2 نور پاکستانی پوځیان ټپیان شوي هم دي. پنځم خبر: افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو جنگي جرمونو راپور سره سم 9 استرالیایي سرتیرو ځانوژنه کړې ده. د رسنیو راپور له مخې تېرو 3 اونیو کې 8 نارینه وو او یوې ښځینه سرتیري ځانوژنه هم کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا د نن ورځې خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.